اکثر بیا د مزدور خرچه هم روان اړي او بس چې ریټ پې رانه شي نو بس بیا د مزدور هغه پیسې هم نه کوي ښه هغه دیاړې نه وباسي صحیح او ماشاءالله چې فصل ډېر ښکلی روان دی مخکې به ورځو هغلته چې کوم ملګري لګیا دي سره به هم خبرې اترې کوو ډېره زیاته خواري کېږي په یو فصل باندې که هغه هر یو فصل یې خو زیات محنت پکې د زمیندار وي بقایا بیا ډېرو ځایونو کې داسې فصلونه داسې سیزن راشي چې هغه زمیندار چې کوم محنت کړي هغه ته هغه سیله میله ونه شي او څنګه چې په تیر سیزن کې مونږه ګوپیانو کتن و خیری بیا زناورو خوړو او زمیندار چې کوم محنت کړي هغه سې ضایع نو دا چې دی نو د بادرنګو پټي دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه استاد جی هی وای کنه ټیک ټاک طبیعتونه ښه دي شکر دی دا څه کیسه لګیا یې یاره بس دا بوټو خېږو لږ تیزې تیزې خبرې کوو دا بوټو خېجو دا چې ګندې بیا خرابېږي که نه مال هم خرابوي ښه او بس نیکان راغله یاره دا بوټي راته وخېږوئ دا تارونه تړل ورته لازمي وي دا لازمي دي ښه د دې بغیر کېږي نه که ښه جي د بادرنګو دا پټي دا فصل خو مونږ اوس په دې تیاره کې ولیدو چې کله پکې دغه د بادرنګ پکې شوي دي ماشاءالله څه نه څه دا دي دا پکې بادرنګ دي او دا مو ګورئ ته راته لږې مرحلې بیان که د دې سر نه چې کله خلک پټي واړي یا څنګه ترتیبي د دې خو خواري ډېره ده جي ها جي دې ته لښتې اخلي اول او ځمکه ورته واړئ ښه هغې نه بعد چې ګندې بیا ورته تلی جوړوي تلی چې پټی بیا تیار شي مکمل بیا ورته چې ګندې تخم وغورځوي نو هغه دانې دغه تیغ وباسي که نه هغه چې ګندې چې هغه شي بیا هغې نه پس ته بیا دی هغه کري او پلاستیک یې ورته راځي او بلا د دې خو ډېر لوی پروګرام وي غټه خرچې پې کېږي غټه خرچه پې کېږي ښه بل دا ده چې خرچه هم پې ډېره وشي او چې بیا پې ریټ نه وي ښه جي نو مزدوران هم غریبانان بیا دغسې خراب توراب وي ولې چې دلته نیکانو ته مزدوري پکې نه کېږي صحیح نو مزدورانو ته هم بیا دغه شانتې حل وي ښه او چې نه ریټ پې راغله نو شکر دی بیا دی هم د خیره سره ښي او مزدورانو ته هم چې پاڼې هر څه ښه صحیح میلاویږي ښه جي او بس دا د حکومت کارونه دي ریټونه ورکول او نه ورکول او کاتې ټولې داسې دي ښه جي چې او دا پرې خو شکر دی حاضر وخت خو یې کوم دی ټینډو کار ډېر روان دی ښه حاضر وخت کمې پورې باران نه شي لکه شکر دی وران دی تا خو ډېر په فخر وي ښه بس د دې کار خو په دې روان دی لا باران ماران شته دی نه نو زه بیا هم څومره داسې موسم وي هغې کې چې کوم دی دا ښه دي بوټي مال وباسي باران ماران وشي بیا له غوندې پسو شي که نه صحیح دا لکه آخري مرحله ده بس دې نه پس به تاسو دې نه بادرنګ شوکوئ جی ښه نو ګرانو کتونکو ماشاءالله چې اوس خو تیار دي دا چې کوم بادرنګ تاسو اکثر په سلادو کې استعمالوي د هغې پټي دی او فصل تیار دی خو ډېر زیات محنت پې د زمیندار وشي او بیا اخري کې زمیندار ورته بعضې ټایم کې چې څنګه ګوپیانو سیزن و جاړي ورته څنګه ماما ښې شکر دی لږ تیز وایې کار ښه روان دی ښه بس د نوار کې ګرمي ډېره وي نو دې نوار ته څوک ټینګېدی نه شي نو دا داسې کار کوو معدې ته برم سزیلی دغه کړو چې لږه سوړه شي سورې ځان ته جوړی لکه سوړې د پاڼې اوچتو نو ښه خو بس مزدوران ورته کونه نه نیسي ګرمي ده ډېره نو یو چې تاسو دا ستاسو فصل دی ماما که نه تاسو مزدور یې مزدوران یو ښه خو دې داسې سیسټم ورته جوړو چې یو بره نه پې لکې کاډیلو سویره جوړه شي نو بیا به لږ یخي خو اوس ګرمي ده ډېره نو دې ته څوک مزدوران غاړه نه کېږي په سوړ نور نیک پکې کم یو دی نیک پکې نشته نیک چېرته لاړ دا خوایي دا راته وایي اکثر لکه څنګه ګوپیانو سیزن کې پټي چې د خلکو ټول بیا
زناورو ته پرېښودو او ډېر ارزان شو که نه نو داسې سیزن چې راشي بیا خو به زمیندار تباه شي تباه یو که نه بیا ډېر ژاړي پکې خلک لکه هغه کوم چې مزدوران ورسره دیاړي کړي نو هغه پیسې مو ورته ونیسي که نه ونیسي نو بس موږ هم ژاړو ښه دې ټینډو والا سره مې تېر کال کار کړی ښه جي دا ساري اوس هم 3.5 پاتې دي بس دې عجز به هم ګډ وړي نو نو ما ته یې په دې ځل کې به زه تا ته یو زر سیوا درکړم نو چې وبناوې مې تر تپوس وکړو ښه نو راته یې هغه خو په 25 په شل ځي په 25 او شل ورته یې شاپړ روړي یې د شاپړ پیسې هم نه کوي بالکل نو اوس څه وکړو ورسره ښه زه خو هم تېز پې ته راوستی یم صحیح بس الله دې وکړي چې زه ته راواوړېدم نو زه ښه دی نغدې پیسې راکړي صحیح الله دې وکړي چې زمیندار ته هم پیدا ورسي ځکه چې دا څومره محنت پې کېږي په دې ګرمۍ کې دا د موږ له غونډې سات دلته کېدی سره ودرېدو نو موږ ته اندازه ولګي د دوی پکې مزدوران پکې لګیا دي د دې پکې خو هم زړه ستړی شي او بل دا چې زیاتره سیزن یې داسې راشي چې هغه ګاډۍ والا او منډۍ والا پکې مزې وکړي او چې کوم دغه مزدوران وي نو هغوی عاجزان پکې بیا سر ټکوي نو الله دې هغه وکړي چې په کومې کې دا هر یو غریب هر یو زمیندار پکې فایده وي او ګرانو کتونکو بس دغه وزټ مو کو دا د بادرنګو زیلی دي تاړونه ورته لګولي دي او دغه چوکې ورته خښې کړي دي او بس دا دی کې برکۍ نو ویډیو مخکې شیر کې چې کوم زمیندار رونه دي د هغې دپاره منن دغه لنډ شانتې کلیپ ریکارډ کو